افغانان په ګیمونو باندې نه پوهیږي، هغه د دوی ترمنځ څوک په ګیم باندې پوهیږي او غواړي دوی پورې میسج ورورسوي د هغه له خولې پورې خاندي. اوس خو د افغانانو ګیم ختم شوی ده، خو یو کال وروسته به افغانان په دې خبرو باندې پوهیږي. خو زه غواړم تاسو ته سیریا او جرمني ترمنځ چې کوم تړون پرون ورځ امضا شوی ده دا تاسو ته مثال درکړم چې رسو پورې تاسو ذهن خلاص شي. په سیریا کې یو نامشروع رژیم احمد الشریعه رامنځته کړی ده چې پرون ورځ د جرمني ته سفر کړی ده او په هغه سفر کې د جرمني له حکومت سره تازه یو تړون امضا کړی ده. هغه تړون دا ده چې په 3 کالونو کې به جرمني 80% سیریان سیریا ته ډیپورټ کړي چې دا شاوخوا 90,000 سیریان دي او دا کار د دې لپاره کوي چې له څو پورې جرمني سره دا یو بایلاترل انګیجمنت ولري، یعنی یو رقم ته اړیکې ورسره ولري او هغه اړیکې بیا دې ته رسیږي چې جرمني به دا په رسمیت وپیژني. د نن سفر لندن ته کړی ده او په لندن کې د برټانیا پرایم منسټر کیر سټارمر سره کتلي او هغه سره هم دغه رقم ته یو تړون امضا کړی ده چې شاوخوا په 3 کالونو کې به دوی له یوکې نه یعنی له برټانیا نه به 1,08,000 سیریان سیریا ته ډیپورټ کړي. دا د تازه یو تړون ده چې دلته په لندن کې هم وکړ او دغه رقم ته به نورو هیوادونو ته هم ځي. یو 2 ورځې وړاندې په لندن کې د افغانانو یو غونډه وه او دغه لاریون ته ډېری کسان خوشحاله وو. افغانان خو له ډېر پاک نیت ته دغه لاریون ته لاړو، زه د هغوی په نیت باندې کوم شک نه کوم، خو دغه لاریون چې چا جوړ کړی و د دوی نیتونه او دوی چې چاته کار کوو هغه بل څوک و. هماغلته هم دا خبرې وکړلې چې دا کار مه کوئ. دا د میرویس افغان تازه ټویټ د تاسو په خپل باندې وګورئ چې د په دې ټویټ کې څه لیکلي دي. یعنی هغه دغه پروټیسټ یعنی دغه لاریون شاته هغه انجینر سی او هغه دغه رقم ته خلک وو چې دوی په خپل ډایرکټلی د طالبان نه فنډینګ یا د طالبانو د لابي په هغه کې دومره ډوب دي چې دوی غواړي دغه افغانان اوس په طالبانو ته ورټیله کړي چې د څو پورې دغه حکومتونه هم دې ته وهڅوي چې له طالبانو سره دغه رقم ته اړیکې جوړي کړي افغانان له دغه هیوادونو نه پې ډیپورټ کړي. دا د ټویټ داسې ده پرون ورځ کړی ده، یعنی ټول طالبان وای افغانان دي او هر افغان چې دا هغه طالب ده. نو تاسو ماته وایئ دغه لاریون ته لاړ وئ دې کې څوک طالبان وو؟ زه خو فکر نه کوم چې دې کې ټول طالبان وو، خو دغه رقم ته خلکو چې دغه انجینیرینګ د پروټیسټ کړی و د افغانان راواشتل ټول له طالبانو پورې ور وتړل. څنګه چې ما مخکې په دې باندې خبرې کړې او له دې څو موده نه زه په همدې باندې چاپېر یم چې تاسو ته دا میسج در ورسوم چې د برټانیا کې چې کوم سفارت د موږ د په لندن کې دغه سفارت به پر روانو څو ورځو کې طالبانو ته سپارل کېږي او داسې ورته وسپاره نو افغانانو بیا د خپل د ډیپورټیشن سیال کوي او دغه خلک چې دغه رقم ته طالبانو سره اړیکې لري او دغه رقم ته پروټیسټونه چې دوی جوړوي او د یوازې طالبانو وایټ واشنګ چې دوی کوي که نه د یوازې د دې لپاره کوي چې دغه افغانان دلته پراته دي دا لږ نور هم در په دره خاورې په سر کې او د طالبانو په صفو کې ورټیله کړي او نړۍ ته وښودي چې طالبان خو له افغانانو سره جوړ دي او افغانان له طالبانو سره جوړ دي او د دوی ترمنځ کوم مشکل نشته ده. نو که په رسمیت وپېژنې که نه لري نو هغو سره اړیکې ولري. دا دغه رقم ته خبرې دي. ما وغوښتل چې صرف تاسو ته یو مثال درکړم چې په تاسو باندې 2 ورځې وړاندې دغه رقم ته خلکو سره رقم ته لوبه وکړله، تاسو په ځان خبر هم نه شولئ خو هغه د هغوی خپل هدف ترلاسه کړ. د نورو تازه معلومات دپاره ما صفحه در سره فالو کوئ او د اوس وخت لپاره تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم.